عمر رضی الله عنه کله د خلکو هوالو اخر ورته ویل چې کفر وکړ رسول الله لکنزل وکړ سخت هوالو هغه نبی صلی الله علیه وسلم له شو کنزل وکړي دا د اکراه حالات دي کسب د سر باندې سړی کړی شنکوب کړي درته وایي چې اسلام لکنزل وکړي وجنم دی اسلام دومره د مهرباني دین دی هغه تعالی و چې مال کنزل وکړي خو خیر د زړه کې احترام ساته او کوي به چې تم اوجنه د اسلام لکنزل لكم دا خو بهتر شي عمر رضی الله رسول الله له خبره وکړي صحابه د نبی کریم علیه السلام خپل الله ورته وی یا رسول الله عمارم کافر شو کنزل تعالی وکړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي وی مولیا من الايمان وی عمر رضی الله د اسلام نه تر اډو کو پورې ډک شوی دی د ایمان نه د اډو کې پورې ډک شوی دی هغه کفر نه کوي هیڅ ما ملګرو وی عمر رضی الله چې کله دې ظالمانو را خوشو په منډه منډه باندې راغی د محمد صلی الله علیه وسلم خاله سخت وژړل وی یا رسول الله ما خو کفر وکي وی څنګه وی دې مشرکانو سره اعلان وکړم وی والا مالوی چې محمد لا کنزلو که خوشي بده کوي نه دې خوشي کوي سم تعالی کنزلو وکړه کافر شوم زه رسول الله دغه تسلی د باره غاړه ورکړ ورته وی خواله میرا شاه ان عادوا فعود اے عمره کې د خلکو ته بیره ونی ول او تعالی وی چې کنزلو که محمد لا خوشي کوي خیر دې مال کنزلو وکړه دا د اکراه حالات دي دی وخت کې رب العالمین نه رانیش عمر رضی الله به بری باندې ځان له تسلی ورکړه خوشاله